نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه وعنه وددي ابو رجل روایت قال فرمایدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی والذي نفسي بيدي قسم زما پاغ ذات باندې زما روح داغه پلاس کې دی لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا تاسو جنت ته نشئ داخله دل ترغه چی ایمان را نوړی ولا تؤمنوا حتى تحابوا تاسو مؤمنان کې دل نشئ ترغه چی تاسو مینه ونه کوي سو ونه کوي مینه ډیر اهم شی دی کا خو کما مینا کی قسمونه یو مینا محبت شهوت ورته ویل کیږي ځان لې یو محبت الشفقت یو محبت الله محبت الاطاعت ورته وي یو دا ناروا مینی نو منګه به مینا کو خو د چا د پاره الله د پاره نو الله د پاره زما تاسو ټول سره مینا شو ٹھیک شه ولا تؤمنوا حتى تحابوا کنا خبر باندې پوه شوي اولا ادلکم علی شیء یزتا ستندر کې یو شی دا فعلتمو کله چې تاسو هغه کوي تحاببتم یو بل سره بمینه پیدا کیږي افشوا السلام بینکم خپل منځ کې سلام اچوي سلام خور کې رواه مسلم و السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله زمونږ استاد ډیر حضرات به سلام هم غلط اچي السلام علیکم او ډیر چې دین هغه استړی مشي نو سلام اچوخه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا برجن روایت ده ان رجلا زار اخله في قريه اخرى یو سړیو هغه ملاقات کو د خپل یو ورور چې په بل کلی کې وو فاصدره الله له على مدرجته ملكا الله تعالی د تپلار کې یو ملائک څوکیدار کا حفاظت د پاره کینه ورته فارصده په انتظار ورته کینو علامه درجه پلار باندې ملکن یو ملائک د حفاظت د پاره وذكر الحديث الى قوله حدیثی به ذکر کا تر دې قوله پوره چې ان الله قد حبک هغه ورته ویل ملائک و یقینا الله تعالی تا سره مینه کوي کما حببته فی لکسرن چې تا د الله د پاره دې سړي سره مینه کوله رواه مسلم وقد سبق بالباب قبل مخکباب کې د حدیث تیر شوی وای شو کنه د یو چا سره د مینه محبت د الله د پاره و د هغه ملاقات لورتللې ستاد حفاظت د پاره رب العالمین پلاره کی ملائک ودري وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار نبی علیہ السلام د انصار مبارک ویل لا يحبهم الا مؤمن مين نه کې د دې سره مگر مؤمن ولا يبغضهم الا منافق بغض نه کې د دې سره مگر منافق من حبهم احبه الله چا چې دې سره مين کول الله به سره مين وکي ومن ابغضهم ابغضه الله چا چې دې سره بغض کول الله به سره بغض وکي متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده نبی رسول الله نوریدلی فرمایلی قال الله عز وجل الله عز وجل فرمایلی دي المتحابون في جلالي هغه څوک چې مینه کوونکي زما د عظمت په خاطر باندې لهم منابر من نور داغي به منبرونه درنانا يغبطهم النبيون چې پسخيږي باغ ته پیغمبران او شهدا او شهیدان رواه الترمذي راوړی وقال حديث حسن صحيح وعن ابي ادريس الخولاني رحمه الله قال ابو ادریس خولانی رحمه الله فرمای دخلت مسجد دمشق ز داخل شم د دمشق مسجد ته فاذا فتن براق الثنايا دغه وخت ما یو ځوان ولید ناڅاپه مې یو ځوان ولید چې دغه د مخامخ غاخونه زلیدل براق معنی پړقیدل ثنايا مخامخ غاخونه و اذا الناس معه خلق دغه سره ناستو و اذا اختلفوا في شيء
نو کله چې به خلکو یو مسله کې اختلاف راغی نو اسندو الیه، نو د مسلې د حل دپاره به دته راتلو د ده نه به تپوس کوو. وصدروا عنه رأيه، او هغوی به د خپلې رای نه رجوع کوله او د ده خبره به قبلوله. فسألت عنه، نو ما ته تپوس وکړه چې دا څوک دی. فقیل ویل ما تپوس وکړه د مبارک کې. فقیل ویل شو هذا معاذ بن جبل رضی الله عنه دی. فلما كان من الغد، کله چې سبا شو، چې کله سبا شو زه وختي سار جمعات ته رالم. فلما كان من الغد حجرت، وختي سار رالم. ووجدت مندمه که قد سبقني بالتهجير، سبا رالم وختي جمعات ته رالم. ومې کته ما ویل جمعه نه څوک مخکې رانه شي، چې دا مې وکتلې دا رانه مخکې راغلی. نو وی ووجدت مندمه کې یصلي منځ کو، فانتظرت انتظار مې وته وکړه حتی قضا صلات، تر دې چې منځ یې پوره کړ. ثم جئت من قبل وجهي، بیا ولا مخې طرف نه رالم. فسلمت علیه، سلام مې پې واچو. ثم قلت بیا مې ورته ویل والله اني لو احبک، قسم په الله زه تا سره څه کومه، مینه کوم د الله د پاره. والله اني لاحبک لله، زه د الله د پاره تاسو څه کوم. وقال غلط ویلې الله، وی ای واقعي دا خبره د الله د پاره. فقلت موتل الله د الله د پاره. فقال ویل الله، فقلت الله. فاخذني بحبوة رداي، نو هغه زه د څادر د غاړې نه راونیولم پلوڅ کې نه. فجذبني الیه، ځان ته راخ کدلما. فقال ما تول ابشر، خوشاله شه. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما د نبی صلی الله علیه وسلم نوریدلی یقول، هغه فرمایلی قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی فرمایي وجبت محبتي، واجب دی زما محبت للمتحابین فیه، د پاره دغه چا چې زما د پاره مینه محبت کوي. والمتجالسین فیه، زما د پاره ناست، موږ اوس د الله د پاره ناستی کنه. والمتزاورین فیه، زما د پاره د یو بل ملاقات کوي. او دارنګه والمتبازلین فیه، او زما د پاره خرچه کوي. بل مقصد یې پکې نو 1 روپۍ خرچم کوي، نیت پکې صفا کوي. ښه پوه شوئ، الله بدل اجر درکوي. حدیث صحیح رواه مالک فی الموطأ باسناد صحیح. قوله حجرت معنی ای بکرت، وختي رالم، وهو بتشديد الجيم. قوله الله، فقلت الله، الاول بحمزه ممدوده للاستفهام، والثاني بلا مد، بهم چې داغه بغیر د مد نه دی. وعن ابي كريمة المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمایلی اذا حب رجل اخاه، کله چې سړی پتا سو کې مینه کوي د خپل ورور سره، فليخبروا، خبر دی کنه وي بو چې د دغه سره مینه ده، خبر ولا ورکه. رواه ابو داود راوړل او ترمذی وقال حدیث حسن. وعن معاذ رضي الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ بيدي، نبی علیہ السلام دا غلا سنی وقال ویل یا معاذ، اے معاذ والله انی لو احبک، قسم په الله زما تا سره مینه ده. ثم اوصیک یا معاذ، بیا د توصیت کوم یا معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاه، تم پرې د رسته د هر مانځنه تقول چې تو اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن، دا دعا وایا. نبی علیہ السلام معاذ ته ویلو کنه چې زما تا سره مینه ده. وعن انس رضی الله ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی د نبی علیہ السلام سره، فمر رجل به، بل سړی په تیر ده، فقال یا رسول الله انی لو احب هذا، زما د سره مینه ده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اعلمته، خبر دې ورکړې؟ قال الله، قال الاعلم خبرک، فلا يقو په وسط شاغ پوری. فقال ورته فرمایل انی احبک فی الله، زما تا سره الله د پاره مینه ده. فقال ورته احبک الله الذي احببتني له، تاسو دې الله مینه وکي
چې ته د هغه دپاره زما سره مینه کې. یا احبک الذي احببتنی له. رواه ابو داود باسناد صحیح. ان شاء الله د یو بل سره به مینه د چا دپاره کوو؟ د الله دپاره. او چا سره د مینه و خبر ولا ورکوه هغه به تا ته دعا کوي. ان شاء الله د دنیا معاشره به ستاسو څنګه رواني؟ ښه به رواني ان شاء الله.